له افغانستان نه د تللو امریکایي سرتیرو ترمنځ ځانوژنه ډیره شوې. له افغانستانه د ستنېدلو امریکایي ځواکونو ترمنځ د ځانوژنې پیښې ډیرې شوي چې دې مسلې د امریکایي چارواکو اندېښنې پارولې دي. فاکس نیوز په یو راپور کې وایي چې له افغانستانه ستانه شوي یو امریکایي پیلوټ تازه ځانوژنه کړې. دوی وایي هغه د خپلې مېرمنې په مخ کې پر ځان ډزې کړي او ساه یې ورکړې ده. ماسټر انډریو تازه له افغانستانه ستون شوی و او د خپلې خوښې دنده یې پینټاګون کې اخیستې وه. د په افغانستان کې په ګڼو هوایي عملیاتو کې برخه لرله او له دې امله امریکایي حکومت د میډالونو په ورکړه ستایلی و. د نوموړي د کورنۍ غړو ویلي چې هغه هیڅ ستونزه نه لرله خو د سختو جګړو له امله له ذهني کشمکش سره مخ و. بلخوا د امریکا ولسمشر ټرمپ ویلي چې دغه ډول پیښې باید په جدي توګه وڅارل شي او پینټاګون دې د بیرته راغلو سرتیرو ذهني او روحي ساتنه وکړي. د ده په وینا دا مسله د جدي اندېښنې وړ ده او هغه کسان باید په ځانوژنه لاس پورې نه کړي چې امریکا ساتي او قرباني ورکوي.